که ګوهر صاحب دا راته وایي چې پاکستان څخه په ورځ کې څومره کډې افغانستان ته راداخلېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست وایم او یقینا چې تاسو خدمات په زړه پورې دي. نو د پاکستان خو تقریبا هر ورځ د 100 نه ورسره تر 500 پورې ان تر 80 پورې کډې دلته راځي او کله چې موږ د دوی نه پوښتنه وکړو چې دا کډې څنګه زیاته شوې دي څه خبره ده، دوی اکثره دا خبره کوي چې اوس په افغانستان کې د کار زمينه مساعده ده، هر څوک خپل خوري ګړه شي. بل طرف ته مقابل طرف کې الته کډوال تنگ دي، ګرمي ده او کارونه هلته پاکستان کې نشته، نو دوی مجبور دي چې د خطا راځي او دلته راځي د خپل وطن به جوړوي ان شاء الله. ما چې دوی سره څومره خبرې کړې دي، دوی دا سوي چې مخکې دلته موږ په افغانستان کې د امن لحاظ پاکستان ته تللی و، دلته امنیت نه و، کنه کارونه مخکې وو یا پیسې موږ سره وی کاروبار وو، خو د موږ تضمین نه و دلته، کنه د موږ د هر څه درکه په مشکلات کې وو. نو په دې خاطر باندې چې موږ خپل ځانونه وساتو پاکستان ته تللی و، پاکستان کې اوسېدو، اوس چې دلته امن راغلی دی، امنیت دی او دلته ازادي ده او بالکل څوک د چا سره کار نه لري او امن دی، نو موږ راځو دلته خپل ملک کې د خپل وطن به جوړو، خپل وطن کې به کار کو، د خپل ټټوبای دی دغه نه موږ نه کېږي، موږ دلته راځو بس را روان. دلته چې تر اوسه پورې څومره کډوال راغلي دي، نو د تاسو د انتقالاتو امنیت لوري کوم ډول مرستې ورسره کېږي؟ دلته خو په اول قدم کې د موږ د راتلک سره د اسلامي امارت چې راغله و 2-3 میاشتې یغ نو ورسته موږ دلته راغلی یو، نو دلته چې کومه افغانې وی کنه هغه کم وی او اوس پلان دلته زموږ سره زیات موساد کار کی چې تقریبا د ماده راتلک سره دلته 15 شټاپونه زیات راغلي دي تر 5 پرینو د کار کی او ان شاء الله چې پراتون کې به نور شټاپونه هم د موساد زیات شي، دا به خدمات وړاندې کوي. خو دا ار یو شټاپ ځان ته سیستم لري او ځان ته خدمات وړاندې کوي، څوک د کورونا بخش کې کار کوي، څوک د نور مرزو په باره کار کوي، څوک د هیلث په صحت کې کار کوي او څوک د دوی رجستر کوي، آینده ته ګوري چې دوی چېرته کوي او څوک دوی ته ابتدایي مرسته ورکوي لکه ایم. دا راته وایي چې ټول څومره موساد به د انتقالاتو امنیت تاسو سره د مسافرو په خدمت کې دي؟ دلته خو زموږ سره تقریبا NRC دی، DRC ده، ودان ده او IOM دی او تقریبا شپږ موساد موږ سره و موساد موږ سره کار کوي. دلته کله چې مهاجرین دلته راشي انتقالات امنیت ته کومه برخه کې ورسره کومه کېږي مشخصا؟ دلته کله چې دوی اول حالت کې سپرینګ ته راشي، ما یو داسې پروګرام جوړ کړی دی چې ما د ټیمونه دلته د امارات راتلک سره دوا کړ کنه، یو دفتر کې موږ یو ټیم کار کو، یو ټیم ما پاس سپرینګ ته کېدای چې تاسو دلته ویلته کار کوي کنه، نو دا کډوال موږ نه پرېږدو چې موږ نه مشي الته را انتقالو دفتر ته، ځکه کډوال داسې وي چې دوی ته پته نه لګي، څوک د مزار وي، څوک د کندوز وي، څوک د پکتیا وي، څوک د نور ولایتو وي، اکثره لر ولایت د نږدې ولایتو خلکو بیا هم بیدار دي، معلومات ورته وي، خو د لر ولایتو خلکو ته معلومات نه وي چې کډوال ریاست دلته څنګه فعالیتونه لري، نو دا موږ دغه ځای انتقالو دلته راولو چې کله دلته راشي موږ دلته دوی ته زمينه برابرو، دلته د موږ سره NRC ده چې NRC دوی ته ریفریشمنت ورکوي، همدارنګه د دوی سره موږ د DRC ده او چې هغه هم دوی ته د ماین پاکي برابر ټریننګ ورکوي او څنګه د جوش او بودا شان هم ورکوي کنه، دا ابتدایي حالات وي. خو دوی موږ بیا په هر سیستم کې موږ دوی ثبت کوو، په هر سیستم کې چې کله ثبت کو دوی ته موږ دوی ورکه ورکوي چې ورکه د موږ سره هغه ورکه ده چې په ټول افغانستان کې په ټول مؤسسات کې دوی ثبت کیږي د مهاجرینو په لیست کې، چې په آینده کې دوی ته په لیست باندې دوی ته نمرې یا کوم شیان چې تبذیه کیږي د یغه ورکه په سر باندې دوی ته تبذیه کیږي. بل دوه هم ورکه موږ دوی ته ورکوو چې IOM اداري تبلیغ چې په پلازا کې موقعیت لري، الته دوی ته یو کارت ورکولای کیږي او دوی ته شپه ورکولای کیږي، ډوډۍ ورکولای کیږي او ترانسپورت هم ورکولای کیږي، د هر ولایت ځان ته ترانسپورت هم ورکولای کیږي او په ضمن کې ورسره د اشپزخانه کیټ هم ورکولای کیږي. او مخکې د WP مواد وو چې تقریبا د سنه چې افغانستان کې لږ سوی تفاهم راغلی دی او د WP مواد چې دی اوس په لن موقت وخت لپاره توقف کړی دی، چې ځان نن هم د WP سره په جریان کو ما خبر به ورسره وکړي، ان شاء الله پراتون کې شپه ورځو کې به هم خلاص شي. تاسو پر اتک سره دلته کوم صورتونه مسافر تر مسته شوي دي؟ دلته خو موږ د راتلک سره د سیستمونو راغله چې یو اکثره د مهاجر چې دي د
زنانه مهاجر زیات دي نسبتا نفوس د زنانه زیات د سړی نه دلته موږ شټاپونه د دوی لپاره د کار کړل د لپاره زنانه شټاپونه موږ دوی ته اضافه کړو او دوی ته موږ کلینیک په دوی برخه دوا کلینیکونه موږ دوی ته فعال کړو یو په آی ام کې دی او یو دلته د موږ سره دی چې په دې دواړو شټاپونو کې زنانه لپاره موږ ځان ته شټاپ جوړ کړ چې زنانه ډاکټرانه پکې کار کوي او د سړی لپاره ځان ته کار وکړو چې سړی لپاره کار کوي او ماین پکې کې هم درګه ماین پکې د سړی د فرازات او د فل شټاپ د فرازات کار دی کنه چې دا کې صحت بخش هم تدریسي او نور تعلیمي ابتدایي درسونه ورکول کیږي دا چې کله د مهاجرین تر انتقال شي دلته سب رجستر شي نو بیا د دین وروسته په افغانستان کې دوه سر نور اړوند کومکونه کیږي او بله دوی ته خو کله چې د موږ ورکه ورکو ایم کې بل یو کارت ورکول کیږي چې په آینده کې ټول مصاد یو کارت په سر باندې دوی سره کومکونه کوي او د دوی ادرس موږ لیکو او بل ورکه چې موږ دوی کله دوی ته ورکو چې وزارت ته امریکا هغه ورکه الته په هر ولایت کې چې دوی وسیږي په خپل د مهاجرین پر ریاست کې ثبت کیږي او د یغه د ټول مصاد بیا دوی تحقیقوي دوی ته ورزي کور ورته جوړوي یا کوم ضرورتونه چې وی کنه کارونه بیا پاینده کې سټپ بای سټپ کیږي نو د دوی سره کومکونه کیږي چې آشیان بیا ورسته په خپل ولایت کې دوی سره کیږي د بڑا معلومات لري کوم کومکونه دوی سره کوي بیا په دې کې خو مختلف کومکونه دي په دې کې داسې کومکونه دي چې واړه دکانونه ورته کیږي حرفوي زده کړې ورکول کیږي او داسې لکه غواګانې د شیان ورکول کیږي خو هغه منطقه کورنۍ کتل کیږي د کورنۍ د خلکو مطابق چې دوی په چی کې مهارت لري هغه شی ورکول کیږي خو دا په سټپ بای سټپ ورکه دا وخت نسی د فړ باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې به پاکستان څومره کډ افغانستان ته راکړول شي وي نو تقریبا کاپاسیټي دا څه وخیو چې په ورځ کې موږ څلوي کارډ حساب کو نو اره کډه کا هغه کم نه کم و نفر پرسونل لري کنه نو بس دغه چې حساب وشي دا مجموعه څومره راځي کنه دا کډوال دلته افغانستان ته راغلي من چې موږ ته وخت راکړ الله تعالی مو خوشاله آباد لره تاسو نه یو جهان مننه چې تاسو دلته راغلو تاسو د قیمتي وخت د موږ سره مصروف کو او ډیره مننه تاسو چې خلکو ته د خدمات وړاندې کوي الله مو نزه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته